بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد مبارك شرح لالله توفيق سر روانه په هدف د دې چې مسلمان خپل عقیده وپیژني او د الله په موږ باندې څه حق دی چې هغه وپیژني. که تاسو ته دې درسونو په اوله کې موږ سره یو حدیث تیر شوی او حدیث د معاذ بن جبل رضی الله عنه او چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په خر باندې سورومه او ماته دوی چې تدري ما حق الله على العبيد یا علی العباد، ته د پدشتي چې د الله څه حق دی په بندگانو باندې. بیا حدیث کې لري چې هغه حق او ته بیان کو ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق د الله په بندگانو دی چې د الله عبادت وکړي او دغه سره بس شی نه شریک کړي. نو مونږه د ټول خبرم دا حق مبارک روانه کم حق چې د الله سبحانه وتعالى په موږ باندې دی. بیا حدیث کې د زیره دی چې چا د الله د حق پورا ادا کو نو حق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. بیا د بندگانو حق الله باندې دی. الله باندې څوک خبر نشي لازم ولا خدای الله په ځم باندې لازم کړی ده چې کله د بندگان زما دغه حق پورا ادا کی او زما سره په عبادت کې څوک شریک نه کی او توحید صحیح معنی باندې ومني نو الله بم دغه خلکو له عذاب نه ورکي. دا ډېر اهم موضوع ده. الله دې موږ له توفیق راکړي چې دې موضوع پورا حق ادا کو او الله دې موږ له توفیق راکړي د دې چې موږ په ځان کې د توحید پورا راولو. په اخرنی درس کې موږ یو څو مسائل بیان کړو. یو باب مؤلف رحم الله خودو چې باب من الشرك النذر لغير الله. په شرک دا مرضی د غیر الله د پاره منښت کول او نظر منل د غیر الله د پاره. د دې مسلې تفصیل التخشیو اقسام د نظرانی او د منښت او چې کومه منښت د ګناي د الله نه فرمانی به کې غیر سره بسکه او کومه کې چې شرک یا غیر سره بسکه. به دغه نه بعد باب راوړو باب من الشرك الاستعاذه بغیر الله. شرک دام دی چې غیر الله پورې پناه ونیسي. نو غیر الله پورې پناه نیول دا شرک دی. بیا موږ تفصیل ذکر کړو چې دا مطلق خبره نه ده بلکې بعضو حالاتو کې غیر الله پورې پناه نیول سدي جایز دی. اوس دې مسلې تفصیل مخکې تیر شوی. بیا موږ بل باب شروع کړو د تیر شوی درس په اخرنی حصہ کې او د 14 باب دی. باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره. باب بیان د دې کې چې په شرک کې دام دی د غیر الله نه مرسته غوښته یا د الله نه علاوه چاته چغي وهل او دا غوینه دعاګانې وغوښته. دا باب موږ شروع کړو او بعض مسائل ما بیان کړو. اگر که آیتونه او حدیثونه موږ نو شروع کړی کوم چې په دې باب کې دي. دا خبر موږ بیان کړی و چې دا خبره یاد ساتي چې مرسته غوښته د غیر الله نه دا علی الاطلاق شرک نه دی بلکې دا په هغه وخت کې شرک دی چې کله ته د غیر الله نه په دې کار کې مرسته غواړي چې په هغه باندې نه قادر مگر یو الله او یاد ته چې د چا نه مرسته غواړي دی غایبی ستاده خبرې نه اوري او ته مرسته غواړي نو دا شرک دی. او یاد هغه ته چې د چا نه مرسته غواړي هغه مړی او ته تر مدد شوي نو دا شرک دی. ځکه چې په دې کار باندې نه قادر. اوس یو سړی وي پیر بابا را مدد شي او لوی ځوان را ورسي نو یو هغوی دا خبره نه اوري بل د هغوی په طاقت کې دا نشتی
چې د مرګ نه بعد دی غراشي او تاسو سره د مرسته وکي بلکې کاغوي ژوندۍ وي او تاسو ته د خپل علاقې نه چغي وهلې نو هم هغه ستا خبره نشو اورېدې او نه ستا مرسته کولای شو بیا به دې کارونو کې چې هغه د الله کارونه لکه بچی راکي یا غریبی می ختمه کی یا رزق راته پراخه کی یا واده راته آسان کی یا بیماری راته ختمه کی او د دین علاوه نور ډیر د شرک راځي ها په دې باندې موږ مثالونه ذکر کړو کوم یو سړی په دې سي مسله کې د مخلوق نه مرسته وغواړي چې هغه مخلوق ژوندې او حاضر او طاقت یې نو د شرک نه لري اگر قدم د غیر الله نه مرسته وخته دي تو څه شړی ته ما سره مرسته وکا د دې کندینه مې راوخه جوه او سړی ولاړ لستخوا کې د کندې په غاړه دی ستا خبره واورید او طاقت شتی ستا درويستو نو دا شرک دی نه دی شرک مشرکین یو شبهه پیش کوي او د دې شیخ امام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحم الله یو کتاب د کشف الشبهات د مشرکانو د شبهات او جوابونه د دې ټوله مسله هغه به د توحید په خو شا کتابې دراتاویده او الذي د قبر باندې د رحمتونو باران راووري چې توحید سره دومره غم او سوچ او فکر نو اکثر کتابونه د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله د توحید په اړه کې لو زکه وسره د ډیرو خلکو نه لګي ځکه چې ډیرو خلکو تجارت بند کړي او د ډیرو خلکو منګړت قصې او وهمیات او گمراه نظریات هغه درت کړي نو دی وړکه د کتاب لیکل کشف الشبهات او د الله په توفیق سره ما د دې کتاب شرحه تقریبا د نن واته کاله مخکې کړي و د رمضان په درسونو کې ډیر مفید کتاب دی چې ستاسو د مشرک سره بحث راشي او د دې قبر پرستو سره او د دې صوفیاو سره نو دوی به ته ډیری شبهه را پیش کړي نو شبهو جوابات غو کړي یو شبهه ده چې کله ابراهيم عليه السلام قوم غزارو ورته نو په منځ کې جبريل عليه السلام راغی ورته وی کمات دي ضرورت نه چې مرسته سره وکم مشرکان وی ګوره تاسو چې غیر الله نه مرسته وخته شرک دی نو دیږي کې وګوره جبريل عليه السلام سو ابراهيم عليه السلام ته وزي دی ور نه بچ کوم نو جبريل خو په غیر الله کې راغی کنه د الله نه علاوه دی نو څنګه تاسو دا خبره کوي نو جواب دغه بیا شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله کړي او غو جواب دی اولنی خبره دغه حدیث کې پوره کینو بای کی دری چې ابراهيم عليه السلام جبريل عليه السلام ته ویلو وی زماسته مرسته ته ضرورت نشتی زما مرسته پکار ده د چا د الله سبحانه وتعالى دویم جواب دی او د دې سره د شبهه بالکل دړي وړي شي هغه ده چې جبريل عليه السلام چې ابراهيم عليه السلام ته کوم پیشکش کړو نو هغه باندې جبريل عليه السلام قادر ځکه چې دې جبريل عليه السلام ته الله ویلو او د په یو وزر باندې کیلو چت کړي او اسمانه پوری رسول دی او به الټره گزار کړي نو آیا دغه ملک چې هغه جبريل عليه السلام په دې طاقت نه لري چې د ابراهيم عليه السلام راونی سو دی ور نه وباسي طاقت لري کنه لري نو د دې جبريل عليه السلام نمرسته کبل پرز ابراهيم عليه السلام غختلې وي نو د په شرک دنه ناراضي نو دغه باطل او شبهه ده مخې تراله ذکر مې تکړه نور ان شاء الله کله د دې درسونو د پوره کولو توفیق راکړو منځ کې بس ډیرو شبهات او جوابات ملاوي شي او بیا که چې الله جون راکو توفیق راکو نو دا کتاب کشف الشبهات درسونه به ان شاء الله په دویم پر بیا کو چې عملګری ووري الله دې موږ له توفیق راکړي د توحید او د موحدینو د خدمت کولو تو خبر دې کروانو
من الشرك أن يستغيث بغير الله إياك نعبد وإياك نستعين. دا زمونږ مضبوطه عقیده ده. ها اوس دا جدا مسله ده چې یو کسی وی ډیر خو عقیده دغه نه ده، صرف په خوله باندې ده. نو دا څومره چې قبر پرست زموږ په دې ملکونو کې دي او څومره مشرکان دي، ناغه ټول هم په منځ کې د سوره فاتحه وی، کوم چې ځانته مسلمانان وي. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین و مطلب څه دی؟ ایاک نعبد خاص ته بندگی کوو یا الله، و ایاک نستعین او خاص ته مرسته غواړو. نو دا زموږ عقیده ده او موږ په منځ کې په یو منځ کې بار بار د الله سره د لوز او عهد کوو چې الله ستانه علاوه د چا نه مرسته نه غواړو. دا سره ویلي دي او يدعو غیره، او یا د غیر الله نه دعاګانې غواړي. دا خبره ده ساتي د عربی د لغت اسلوب ډیر ناشنای او یو علم دی چې هغې ته علم البلاغه ویل کېږي، بلاغت علم. او د هر لغت کې بلاغت او ادب او شعر و شاعري او علم العروض والقافیه. نو دغه شان د عربی ژبې چې کوم علم دی د بلاغت، هغې کې یو اسلوب دا دی چې اول خاص خبره کول په خاص پسې بیا عامه کول. نو اوس د غیر الله نه مرسته غوښته دا خاص خبره ده، یعنی یو کار خاص ذکر کو یو بیا وی او غیر الله نه دعاګانې غوښته، نو د عامه خبره ده. په دې عامه کې هغه اولنۍ دننه راله که رانله، تاسو زما دې خبرې ته سوچ دی که نه؟ یو سړی غیر الله نه دعاګانې غواړي، نو په دعا کې خو انسان مرسته هم غواړي، داسې ده که نه؟ نو هغه اولنۍ خبره په دې دویمه کې دننه راله. نو دا دعا عامه ده او مرسته غوښته څه دي؟ دا خاص دي، خاص مرسته غوښته بس. او دعا عامه ده. غیر الله ته یو سړی چغې وایي دعاګانې غواړي، د ډېر څه ویلی شي، خو دې پکې په دې دعاګانو کې مرسته هم غوښتی شي. نو مرسته خاص شوه او دعا د عامه شوه، او دا دواړه شرک دی. دا دواړه د غیر الله دپاره صرف کول شرک دی. سره د هغه تفصیل چې هغه ما په اوله کې وکړو هغه په ذهن کې یاد ساتئ. د هغې نه بعد مؤلف رحمه الله ایتونه راوړي. وقول الله تعالی، اولنی آیت دا راوړی ولا تدعو من دون الله، او مرا بلد الله نه علاوه ګوره من دون الله. نو په دې آیت کې په دې ټوکړه کې دوه مسئلې. اولنی ولا تدعو مرا بلا اے پیغمبر د الله نه علاوه، نو خطاب چاته شو؟ خطاب چاته دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. سوال دا دی چې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې کولی شي چې غیر الله نه دعاګانې وغواړي یا غیر الله ته چغې ووایي یا را مدد شي ورته ووایي؟ جواب نه، نشي کېدی. نو بیا ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی؟ الجواب، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خطاب په دې دی د مسلې د اهمیت ته بیانولو لپاره، چې ډېره اهمه مسله ده پیغمبر. دویمه زمونږ تربیت ته چې پیغمبر غیر الله ته چغې نشي والی، نو ای امتی ته به څنګه وایي؟ لکه اوس په سورة الزمر کې دا راځي ولقد اوحي الیک وإلی الذین من قبلک. ای پیغمبر تا ته وحی شوی ده او مخکینی پیغمبرانو ته ما دا وحی کړی ده. لئن اشرکت کچرته تا شرک وکړو لیحبطن عملک، نو ستا د عمل به څه شي؟ باطل به شي. نو آیا پیغمبران چې ته شرک کوي چې عمل باطل شي؟ نه کوي. نو بیا ولې الله پیغمبرانو ته دا خبره کوي؟ جواب د هغې دقه دی، مسلې د اهمیت بیانول او دویم تربیت د امتیانو چې پیغمبر دا کار نشي کولی او هغه ته الله وایي چې ته نشي، نو بیا امتی به څنګه غیر الله ته چغې وایي؟ ولا تدعو من دون الله، او مرا بلد الله نه علاوه. تدعو دعا کې را بلل دي کنه. به دعا په دوه قسمونه ده، فائدې ده ساتي. دعا هغې ته دعا د عبادت وي، او دویمه دعا
د مسلې د غوښتو دپاره او دا به نادره فایدې تاسو به ول پرې راوړئ دعا عبادت چې هغې ته عبادت وایي هغه دعا ده لکه اوس ما ورته لمونځ وکړو ماسخوتن لمونځ موږ وکړو زمونږ په دې مانځه کې دننه دا خبره پرته ده چې یا الله زه لمونځ کومه ما وبخه خیال هم دی که نه اوس موږ درس ته ناست یو دا هم دعا ده خو کومه دعا ده دعا العباده څنګه دا زه چې درس کوم تاسو یورئ په دې کې دننه دا خبره پرته ده چې یا الله ستا دپاره ناست یو نو د جهنم نه م بچ که دا دعا شو که نه شو دعا شو بله دعا خو واضحه ده دعا او مسأله یعنی څه غوښته ده الله نه او یا الله ته ویل چې ما نه د پلانې شی مصیبت لري که دا خو واضحه دعا ده چې عام خلک دغې ته دعا وایي خو دا ناشنا فایده ده چې دعا په دوه قسمه ده یو دعا او عباده عبادت کې دننه خپله یو دعا پرته ده او دویمه دعا کومه یو ده دعا او مسأله د الله نه سوال کول یا الله تعالی سونه ذکر یا الله مالا بچی راکا خوازه یا الله مالا بچی راکا یا الله ما جنت تبوزا مسأله ده سوال دی وکړو او په دې مانځه کې دننه موږ چې وکړو په دې کې هم دغه خبره پرته وه چې یا الله مونځ مې وکړو نو ما وبخه موږ د عبادت هم دې دپاره کوو چې الله موږ وبخي نو دا یو قسمه دعا ده بیا دعا کې لازم نه ده چې ته به فایدهمند شی غواړې کله داسې دعا کې چې ته به یو شی غواړې او کله داسې چې ته به په دعا کې دا سوال کې چې دا پلانې شی رانه لرې که لازم نه چې دعا کې به ته څه شی غواړې مونږ چې کله دعا ټکه ووایو نو ذهن دې ته لاړ شي چې دی به څه شی غواړي نه کله داسې یو سړی دعا کوي یا الله بیماري مې ختمه که نو دی اوس غواړي چې د بیماری لري شي غریبي لري که یا الله نو دعا کې دواړه خبرې دننه دي یو فایدهمند شی غوښته او یو ضرر رسونکي شي نه پناه غوښتل یا الله ته ویل چې دا لرې که نو که یو سړی دا ووایي چې پلانی قبر والا مال بچی راکا دا شرک دی ولی شرک دی ځکه چې دعا عبادت دی او د عبادت صرف کو د غیر الله دپاره حدیث کې دا راځي ګوره الدعاء هو العباده دعا عین عبادت دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا بالکل عبادت دی یو سړی دا ووایي د پلانی په دربار او په درگاه باندې چې زمانه پلانې مصیبت لري کا دم دعا ده دم سره دعا ده د اولنیم شرک کو او د دویم هم شرک کو د ورسېدو کنه ولا تدعو من دون الله او مر بلد الله نه علاوه الله اکبر دې دوه کېږي ما لا ينفعك ولا يضرك اغه څوک مره بلې د غیر الله نه علاوه د غیر الله د الله نه علاوه غیر الله د الله نه علاوه د الله نه علاوه اغه څوک مره بلې چې نه تعالی فائدہ درکولای شي او نه تعالی نقصان درکولای شي الله سبحانه وتعالى په قران کې په سورۃ الاحقاف کې دا خبره کړې ده ومن أضل ممن يدعو من دون الله او سوق دی لوی گمراه دا هغه چانه چې غیر الله ته چغي وي خدا سوق دی چې د چغي وي ناشنا حال ته وي دا خو پرې د دې کې خو نه فائدہ در کول شي نه نقصان هغه فائدہ او نقصان پرې د دې کمزورتیا ته ګوره من لا يستجيب له الى يوم القيامه نشي پورا کولای دا خبره د قیامت پورې بلې کمزورتیا ته ګوره وهم عن دعائهم غافلون او د دې چې د چي وي هغه د چي اوریدلی نه دي چرته ناشنا عقل دې قبر پرستو دې مشرکان مر بل هغه خلک او مور ته وحد چغي او متي غواړه دعاګانی چې نه تعالی فائدہ درکولای شي او نه تعالی نقصان درکولای شي
هیڅ ته تم نشي ویل دا عقیده ساته موحده نقصان د تزرب برابر نشي درکوله دا ټول مخلوق کرا جمع شي مگر دا چې الله وواړي او دا ټول مخلوق چې را جمع شي کنه ضرب برابر فائدہ دل نشي درکوله مگر دا چې الله وواړي دا عقیده ساته خپل مضبوط دا پلاني دا قبر نه چې ته لرګي مات نه کی ونه ته نږدې نشي ګینه روزي د قبر نه داغه په خوا باندې درگاه او دربار ته چې نوزي پیزار به وباسي اواز به تیز نه اواز به نه تیزه ولې وې دره پاسي د دنیا په بل طرف پړی وای زمړه وای د ته وګورو دنیا بل طرف تړولو ته خد چیلنج ورکوا بالکل مې یې زری وکسر او پیر ولاړو ما نه هغه غاړي ته تعویز وروته ما سره بل مرګره مولاړو چې هغه د درسونو کې نوې نوې ناسو مخکینی خبر تقریبا 3 کال وای کی نه د کستما نصیحت کو بلاره کې تعویز می ته واغست مېرا کا تعویز دی تعویز می ته واغست به می دی بل مرګ لور کومه دا ویش له درې کې ختم وک ناغه دي درسونو کې نوې نوې ناسو د عقیده نوې د توحید د ذکر او هغه اثرات خو زړه په سړی کې نه لاسونه لګره پیدو مرکه مله وامه شو ټوکړي ټوکړي مې کړو به مل ورکړو مې دا کې د سزا ملاو شو الته ورو ولو قصه ختم شو مې پوه کومه لاسونه لګره پیدو په عرش باندې ولوه رب دې دغه کار دې مړ پانی ته ورو کار ته وره د تعویز وسو هیڅوم نشي کولای کسه کولای شوی نه دا کم قبر پرسو پیر پرسو صوفیا پرسو دا مشرکان چې بد حل دوی د پاره به سلار راويسته نو بالکل مې ریګه خ کولاو چیلنج ورکوا والله که زره برابر د سوق نقصان در ورسي او چې کله ته نقصان در ورسي نو دا بچا غختلې دا به الله غختلې فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين پیغمبر وی کدا کار دی وکو کم کار غیر الله ته چغي وهل را مدد شویل دعاګانی غوخته فإنك إذا من الظالمين یقینا شبت په دغه وخت کې د ظالمانو نه اذن په دغه وخت کې دغه چې د دین مخ کې چې دا شرک نه لري د ظالم نه دی کړي په دغه ټیم کې چې دا شرک کوونه دی ظالمو ورسته کې دي چې توبه بسې د ظلم وصف دی بیا ختم شو اذا من الظالمين تبشي په دغه وخت کې د ظالمانو دا مثلا مخ کې تیر شوی د منګ سره چې د دې درسونو په ابتدا کې لقمان حکیم خپل زوی ته ویلو ان الشرك لظلم عظیم شرک لوی ظلم دی نګور پیغمبر ته الله وی ته د ظالمانو نشي د آیت په سورۃ یونس کې دی دا غینه بعد آیت راوړې وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ او کچرت الله در ورسې ته مصیبت الله اکبر دې ته وکړي ها کچرت الله در ورسې ته مصیبت بضر مصیبت کې هر سره لو بیماری غریبی غم دړ تکلیف هر څه فلا کاشف له الا هو نو نشي لري کوله دا مصیبت مگر یو الله لري کوله شي بلې څوک نشي لري کوله او دا مقه حدیث ته مقصد مخکې ذکر کو کنه حدیث ته عبد الله بن عباس په سنن ترمذی کې د مشهور حدیث واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك ټول امت چې راځي شي ټول تل څه فائدې نشي در کوله مگر د چل الله واړي او ټول راځي شي تل څه نقصان دي در کوله مگر د چل الله واړي یو سړی دی غریب دی دا غریبی ده کله ټول امت راځي شي نشي ختموله د دې افریقي بعض ملکونه د پوخانه منګ ورو غریبانان دي
او د لوګي نه بګي دومره مړ شو دا وشو دغه وشو. هغه ویډیوګانې به هم تاسو لیدلې. او د دنیا د قسم ملکونه لګي دي دوی سره مرسته کوي. مسلمانان ملکونه سره مرسته کوي، کافران ملکونه سره مرسته کوي. خو دا غوی غریبي انا ختمي کی غریبي دا غوی نه ختمي کی. حالانکه دا ملکونه سره د ملکونو مرستې دي چې نه معمولی مرستې، خو په غټه سطح باندې دوی مرستې کوي. به د عام خلک چې کوم مالداري الله ول توفیق ورکړي د دې عبادت لړ شي د غریبانو ملکونو ته د غوی سره مرستې وکړي، پر کویان جوړي یو شی بل شي. خو بیا هغه فقر التشتی دلیل له بدی باندې چې الله نه ختمي نو سوکي نشي ختموله. بیا هم د قایت کې مخ کې دي وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. او کله ستاسو لپاره خیر وواړي نو به څوک نشتی منع کوونکې دغه خیر لره. بالکل مطمئن اوسه په دې مخه بکیږي چې را پلانې هغه پلانې ځکه ولاړو نو ځکه زمانه کار سکو کاری خراب کو یا ټیکسي چلی ویرو بل ټیکسي مخې ته شو زموږ بریزه کې ډاکا واچوله. او یریدک بخیر فلا راد لفضله، چې الله دې څه شي درکې کنه دې زور نشتی په مخلوقاتو کې چې تانه سکی تانه منک او چې الله دې بچکی نو څوک دې نشي تبا کوله او نه دې څوک خرابول شي. یونس علی السلام د مې په خېټه کې الله ساتلې، ولې چې الله ساتو د مې په خېټه کې الله ساتلې. ابراهيم علی السلام په ور کې ساتلې، اسماعیل علیہ السلام په مری باندې چاړه ریخ کو دو هغه ساتل شي. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یتیم پلاری نو مور نو نکتی مړ شو ترتی مړ شو، هغه انسان الله څومره اوچت انسان جوړ کو. و ان یریدک بخیر فلا راد لفضله، چې الله دې څه شي درکې کنه هیڅوک دې نشي غسته. خو مطمئن ژوند تیروا او د شپې خپل خوب کوه او دا سوچونه پرې د جهره غپلانې عباس بګیده سیدی غریبانان دا یو بیماری د الله چې مونږه ساتي چې کله خبر شي چې لکه غپلانی مو ویزا غستې د سیب دینه خبر شي چې غپلانی ویزا غستې زموږ بغچم کې جوشيږي یا زمونږ غترزوي یا مامازوي د دې ته خوبونه حرام شي چې دا کډې راشي نو دې بس کوي دا کډې مونږ دا یو کمپنی کې ولګینې بیا او دا کده زمانه پیسې ډیری وټلین دا بس کی دا خبرې د موحدین نه دی ګوره ورادي ش الله دی راولي الله ولا پر اخر رزق ورکی خبره ختمه شو. ولې وای دومره مطمئنی او زما برخمات ملایي نو دا پردي حسابونه پرې دی خا دا بس دې ناشنا سوال کی وی زما په سعودي عرب کې 10 کال وشو د 15 شو د زمانه وسنګ مالدار شو. دا حساب کتاب خدای الله سره دی، تاسو کلونه حساب کتاب د چا سره دی؟ د الله سره دی. نو د تاسو رقم عقلانو خبرې کوي چې 15 کال دو شو 10 سمو شو، دا خبره د کلونو خو نه ده، خبره ده څه ده؟ خبره د تقدیر ده، خبره د الله د فیصله ده. ان شاء الله ول رزق ورکړي سو کې دې شي منه کوله 15 کال غو ډیر دي کې دې شي په کال کې مالدار شي کې دې شي په میاش کې مالدار شي هیڅ پته لري. نو و يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. دا خیر الله چې وغواړي په بندگانو کې نو چاته ورسي وهو الغفور الرحيم والله بخانه کوونکی. بل آیت راوړه دی وقوله تعالی او وینادا الله ابراهيم عليه السلام وینا وخپل قوم ته سوینا و ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. یقینا د تاسو نه علاوه د الله نه علاوه چې تاسو چاته پراته کې نو بندگی کوي د دوی په لاس کې تاسو د لپاره هیڅ رزق نشته. نو هل خوتم خو وسوکی نو هل وتخول لري فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له.
رزق د چا نه غواړي؟ د الله نه غواړي. عبادت وی دغه کوي او شکر ادا کوي. دا ګور دې کې دې ایت ګوري فابتغوا عند الله الرزق، لټوي د الله سره رزق. قانون دا دی چې د رزق مخ کې وي، یعنی لټوي رزق د الله سره، غواړي رزق د الله نه. خو دې کې الله مخ کې کو وی غواړي د الله نه رزق. فائدہ دې څه شو؟ د علم لغت کې دا مسله ده، وی فائدہ حصر شو. حصر مطلب یعنی رزق بس صرف او صرف غواړي د الله نه. دې شونه چې رزق غواړه، اچھا غواړم ذهن بل طرف ته تللی شي، نو چې ذهن دې بل طرف ته لاړ نشي نو ته وی رزق غواړي د الله نه رزق. دا آیت دی باندې دلیل کو چې غیر الله ته چغي والا او د غوینه مرسته غوښته او د غوینه خپل حاجات غوښته، دا شرک دی. وعبدوه او بندگی د الله کوي. په دې پسې دا ټکی راوړو بندگی د الله کوي، مطلب دا چې صرف رزق د الله نه غوښته د بندگی ده کنه. وشکروا له، او د الله شکر ادا کوي. او څومره چې انسان د نعمتونو شکر ادا کوي نو نعمتونه ډیری. وما بكم من نعمه فمن الله، هر نعمت چې په موږ باندې ده چا طرف نه؟ د الله طرف نه. او دا فائدې رسېتی چې د نعمت شکر ادا کول د بدریو طریقو سره، په جبا په زړه کې باندې مونږ باندې په جبا باندې شکر ادا کول خو واضح ده. الحمدلله ویل، د الله ثناګانی ویل، د الله تعریفونه ټول حمد. او دغه نعمت را یادول دا هم ګوره شکر ادا کول. ځکه حدیث کې دا دی چې الله په خپل بندگانو کې هغه بنده خوښ دی چې کوم نعمت ولما ور کړی هغه راخکاره کوي. اوس یو سړی مالدار، زمو خلکو کې ډیر دي، یو سړی د مالدار خجې ده، ها څنګه دوا کوونه چې الله هم د سپیره ژوند خکې دی وی په خپل باندې الحمدلله. خو دې کې څه جوړو د شکر ادا کو، ها ناشکری وکړه، یو ورځ برده د ژوند پرشته سپیره شي. څنګه سعودي عرب کې حالات یاره بس نوی نظامونه راغلي دي، هر ختم. و شکر ادا کوم مخکې خو دې ګټلې نه سره الحمدلله وای. الحمدلله په هر حال کې د الله نعمتونه خډیر دي. او دا خو ورځي دي، کله به خبره اسانيږي، کله به ګرانيږي، کله به مشکل ډیریږي، کله به کمیږي، کله به بالکل نه. دا خو دنیا ده، خو ژوند دې سره روان دي. په یو حال باندې نه ملک نه انساني هیڅ نه، په یو حال باندې څوک دی، په یو حال باندې الله سبحانه وتعالى. خو په هر حال کې په موږ باندې الله ډیر نعمتونه دي. دې څه ده کنه؟ په هر حال کې نعمتونه. نو په خله باندې شکر ادا کول دي ته په ځل باندې څنګه چې ته په ځل کې د عقیده وساتې چې د نعمت الله مال را کړی دی او د الله رحم او کرم دی په ما باندې. پاندامونو باندې څنګه چې ته دغه نعمت استعمال کې د الله په بندګۍ کې، لکه د لاسونو د الله نعمت دې لاسونو شکر به څنګه ادا کې چې د لاسونو ته استعمال کې د الله سبحانه وتعالى په بندګۍ کې. دا غینه باندې آیت راوړې سورۃ الاحقاف. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، او سوک دل گمراه دا غچانا چرا بلی دا اللہ نعلاواد من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. اغه سوک را بلی چې هغه جواب نشي ورکول د قیامت پورې. دا ایت سره مخ کې تیر شو. خدیج کې مؤلف رحمه الله دا ایت راوړی، سلورم ایت راوړی. ومن اضل، دا سوال دی، من استفهام دی کنه سوال دی. خدا سوال د سره لپاره کړی دلته مطلب نفي، یعنی سوک دی لوی گمراه دا هغه چانه چې غیر الله ته چغي وي. دنه لوی گمراه سوک شتي ها نشتی. دا سوال مطلب نفي کول دی، یعنی شتی دنه لوی گمراه او مجرم نه نشتی.
سوق د لوی گمراه او مجرم يدعو من دون الله چغوي غير اللات من لا يستجيب له الى يوم القيامه هغه چاته چې هغه د قیامت پورې دوی د خبرې جواب نشي ورکول وهم عن دعائهم غافلون او دغه دوی چې ته چغوي دوی غافل دي د هغه چغونه چې دوی وته وي اورینا چې اورینا نو استاد حاجت به څنګه پوره کی دا غینه باندې آیت راوړل أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ هغه څوک دی چې د مصیبت زدنه مصیبت لري کې کله چې وته چغي وای ويكشف السوء او لري کې د مصیبت د انسان نه ويجعلكم خلفاء الارض او څوک چې تاسو په ځمکه کې د یو بل خلیفګان جوړ کړي جانشین یو لړ شي بل شغلر شي بل شي نبی بای کله مخکې سوی ایلاو مع الله اشتد الله سره بل معبود نشته اما يجيب المضطر اذا دعاه څوک دی چې کله وته مصیبت زده پریاد وکینو پریاد ولا اوري او دغه مصیبت نه وباسي یو الله په یی کې واقعي ځان ته د دنیا خلکو را مخه ته کوي بصیرت کې تیر شوی وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب عليه السلام وی आवाज کړه خپل رب ته أني مسني الضر يلا مصیبت را راغله مصیبت را رسیدله پیم د پیغمبرانو دومره حیا ده دایونه چې مصیبت ختم ک صرف دغه خبره وکړه به مخکوي الله وی ترحم کوم کې حیا او ادب د ادب د الله سره الله ته ونه مصیبت لري یا الله مصیبت را تر رسیدله خانو سه وان ترحم الرحیم تړي مهربانه الله سوي فاستجبنا له مونږه خبر ووره ومنه ورته هغه الله یوري کنه هرته مخکې مسله تیر شو چې دوی دا معبودان خبر نه اوري نو چې نه اوري څه جواب ورکي یلا نو تا خو ووري دا اواز در ورسېدو فكشفنا ما به من ضر الله مصیبت ما لري دغه الله وذنون إذ ذهب مغاضبا لو يدكم ميوال غصولا لا دریاب تولدو بیا مهید خیٹ تورای الته چغی واری در رب دیخوا فنادى في الظلمات لو بطور تروكي چغی واری ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دسی بل کم طاقت ته د مخلوق سره چې د مې په خېټه کې دی یو انسان پروتي یو تیارا بیا تیارا د وبو اسین دریاب هغه جوهر دی لپاسه چپی دی وبدي د ځان له تیارا ده بیا تیارا ده شپه ده او دا غزینا وزنا اوري د کم مخلوق بدا ووري یو خوخه کې الله نه علاوه هیڅوک نشته خیال لا نو تا خو موږ ته و چې ذنون ته چغي وهلې مې ولا فریاد کړو جواب سو الله وی فاستجبنا له ونجيناه من الغم الله موږ له خبر اوریدلو خبر مولا منلې مو او موږ راويستو دا غم وكذلك ننجي المؤمنين او دغشان الله ز مؤمنان د غمونو نه راوباس خپل مصیبت زده این مصیبت لازم نه نه توانی یو پاس غټ مصیبت راغله هر قسم مصیبت نوح علیہ السلام دعا کړه فاستجبنا له الله ما قبول کړو دا دعا بچ کړو مې دا ما بچ کړو دا قوم هغه بل
وزكريا إذ نادى ربه زكريا السلام خپل رب ته आवाज کړ رب لا تذرني فردا يا الله يوازي مبردا وأنت خير الوارثين بچی راک ناشنا خبر او بخپل یا الله سر می تک سپین شوی اډو کې می کمزوري شوی إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا خو بهم دعا وخت ګور دې بخپل رب باندې یقین دی چې امن یجیب المضطر اذا دعا هغه څوک دی چې مصیبت لري کیم دغه عرش ولا لري کول شي بل څوک نشي لري کول یلا تا هم د تذکره وکړه د زکریا چې تا ته आवाज وکړو یلا یوازې مې مپریدا وانت خیر الوارثین الله وی فاستجبنا له الله خبر مې ولا ووريدا ومن له فریاد مې ولا ووري ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا الله يحيى مې ولا ورکو اخذ مې ولا مرغه کړه زګي دغه بچی نه کیږي په خان دا رب دی نو د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ته قبر ته پروت دی د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ته غاړه ته تعویذ چولې د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ته ګټه ونی سټې د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ته بوته ونی ته پروت دی د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ته یا رسول الله مدد وې د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ته یا علی مدد وې د دې رب نه کم کار نه کیږي ته یا فاطمه مدد وې د دې رب نه کم کار نه کیږي ته لوی ځوان ته چغې وې د دې رب نه کم کار نه کیږي ته غیر الله لپاره نظرانه او منښت کې د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ستاسو دندې ټیټیږي په قبر باندې او ستاسو دندې ټیټیږي د پلاني او د علاني په در باندې یو کار هوخه کنه زموږ د عربي نشي کول یو کار هوخه ورکی چیلنج دی مشرکانو ته ټول دنیا د مشرکان دی ووري شیعگان بریلیان قبر پرست صوفیا چې څومره دي د الف نه دی یا پوری وادي وري ودی خی مونږ ته یو خبره چې زمونږ د عربي نشي کولای او د دوی دغه قبر کې چې پروت تاغه کولای شي ودی خی یو خبره کړه نه خوې شي او نه به وخی او د قیامت سحر برای شي دوی به د قشن ذلیلې او د قشن بیزت او شرمیدلی وي امن یجیب المضطر اذا دعاه هغه صرف څوک دی هغه الله سبحانه وتعالى ويكشف السوء مصیبت ته نه ملري اوس دې طاقت ته وره چې سړی سپینګیره او د خزي د مخ کې نه بچی نه کی او یلا زوی الله وی ملائکه ولا زیر ورکو د یحیی لم نجعل له من قبل سمیا نبی هغه ناشنا سوالو چې یلا زما د پاره به بچي څنګه یو څنګه تعجب او زما دا حال او د خزي می دغه حال نو ملائکه له جواب ورکو قال كذلك ويدقشن بکی او ستارب دا خبره کړی دا او هغه امر کړی چې دا بم دقشن کی وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وای دې زکریا ته چې ما پیدا کول انت سي ته مې پیدا کړې نو درشن د یحیی به پیدا کو د دې رب سره تعلقات مضبوط ساتي والله هر غم او مصیبت به ختم شي د غټه واسطه ده دې واسطو په مگر زی د مخلوق په واسطو پس غټه واسطه هغه د رب العالمین سره رابطه او تعلق هر څه بدله حل کی هر غم بدنه ختم کی او دې ځکه یو سوال زړه ته راتلی شي چې موږ دا خبرو کړو چې مصیبت زدنه مصیبت لري کول لره چا کار دی د الله کار دی او چې سړی دا سوال وکي یو سړی د مصیبت پر راغلی دی وګي او د چانه ډوډۍ وغوښته واغول ډوډۍ ورکړه او موړ شو دنه خدای مصیبت غیر الله لري کو
د دې اوس جواب کول جواب چې مون خدا مسله ولکه بیان کړ چې په دې حالاتو کې د غیر الله نه مرسته وخته سي دي جایز دی یوا به دې ځل دې مسلې دراشه دلته موږ دا وایو چې د مصیبت الله ختم کو ځکه چې بیا ټول کار د چا دی د الله دی الله په تقدیر کې لیکلی چې دې بر د خواله ورزي او دې بوله خوراک ورکې نو مسله بیا چا تراجه شو الله سبحانه وتعالى تراجه شو داغینه باندې حدیث راوړی وروى الطبراني باسناده امام طبراني دا حدیث راوړی بخپل اسناد سره بخپل سند سره ځکه په دې باندې بعض علماء جرح مشتي نو دا حدیث امام طبراني راوړی د عباده بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم په زمانه کې یو منافق مؤمنان به تنګول په نور روایتونو کې د منافق نوم راغلی د عبد الله ابن ابي ابن سلول د منافقانو سردار د نوم خوازه راغلی وې دبدا منافق دبدا مؤمنان تنګول دی منافق ختنګول به څنګه دې چې تنګول نه چې یعنی وهل ټکول به دا واضح خبري او خو بظاهر کې ځان ته مؤمن وي خو تنګول به بس په خبرو لکه څنګه چې دې منافق بهتان ولګو بچا باندې عائشه رضی الله عنها باندې دا منافق سره مؤمنان د قشن تنګي پتا به بهتانونه لګي پتا به سی به خبري جوړي مخامخ ته دې نشي تنګول چې راشي او تا ویو تا ټکي خطا په شی خبرې کوي په خبرو باندې مستدې زړه ته تکلیف رسي دا منافق انسان کار دی نو دی خبيث ودا مؤمنان دي تنګول فقال بعضهم نباز مؤمنان دا خبرو وکړه قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق چې زو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بمرسته وړو د دې منافق په مقابله کې چې دغه قصه ختمه کی ته مونږ تنګي کړي یو خبره کړه بلک کله به وی زمونږ سپی دی مونږ ته یعنی مته چې د مکه نه رالو زمونږ ډوډۍ وخوړي نه مونږ ته خبرې کله به ولیاذ بالله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا ذلیل او زی عزت منی په دې خبرو به مؤمنان تنګول وی راځي چې پیغمبر نه مرسته وواړو په دې کې مرسته وخت جایز دي کنه ولی جایز دي په دې خبره طاقت شتي او حاضر دي او دوی خپل خبره کولې شي کله چې دوی لاړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته خبره وته وکړه هغه ته انه لا یستغاث بی زمانه مرستي مغوړي انما یستغاث بالله مرستي خلق الله نه غواړي اشکال سره کې راغی چې دا خو به مسله ډیره سخته شو او موږ مخکې تقسیم وکړو چې بعض زینو کې مرسته وخت د غیر الله نه دا شرک نه دی چې مخلوق په قادری او ژوندې او خبر اوري دي چې خدا شروط په دې کې شتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره قادر دی او ژوندې خبر اوري نو بیا څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وی مرسته د الله نه غواړي زمانه به نه غواړي دوه وجې دي یو دا حدیث دې په راوړل وی پیغمبر د صحابه کرامو دومره اوچت تربیت کوي په دې کې منه کوي زمانه مرسته مغواړي دا به سوره اوچت موحدین د دې لپاره وته نه ویل چې تاسو شرک وکړو دویم وی دیو ته دې لپاره چې په دې مسلو کې زمانه مرسته مغواړي چې سړی په ظاهره کې څه دی مسلمان دي بل حدیث دي پای کې دا دي چې کله صحابه کرامو یا رسول الله منافقان ختم نکو وینه سوته مو بیا به خلک خبرې کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل مرګري وجني لکه چې بهر خلکو ته پته نشي چې دا څه دی دا منافق تنوي زکه ته پیغمبر وي چې په دې مسله کې ځسنی شم کوله مرسته چا نه غواړي د الله نه غواړي بیا په اخر کې دی باب په اخر کې مؤلف رحم الله فيه مسائل په دې باب کې مسائل دي الاولى اولنی أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص بيان ولد الدعاء بيان ولد مسلي الدعاء ورستو د مرستي د وختو د مسلينا ودا عام مسله بيان ولدي ورستو د خاصنا ما چې بيان کړی ده کنه ها کله
نن بیان شو باب په شروع کې مسله بیان شو. دویمه تفسیر قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وإذا التفسير وشو. دريو مسألة أن هذا هو الشرك الأكبر، غير الله تتشغي وهل ومرست وقته ودعاقاني وقته ده سدي شرك أكبر دي. سلورما أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. ده طول نغت مصلح او چې د خلکو صلح کې او صالح انسان دی، صالح دی او مصلح دی، خلکو صلح هم کې او بخپلم صالح دی. کچرته هغه د خلکو د راضي کول لپاره دا کارو کو هغه هم په ظالمانو کې اشاره چاته ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د آیت کې مخکې تیر شو فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. بنزو مسألة تفسير الآية التي بعدها دا غين بعد كما يتوي دا غي تفسير شو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. شبقوا مسألة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. وإذا الشرك خو كفر دي دا إنسان تباش خديته وغورا دا غير الله تتشغي وهل دولة بالدنيا كي فايدة من ورك دا مسألة من دا كم جنيز دا كريوة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. مصيبة سيب سوك لريك ولا شيء الله سبحانه وتعالى. واسك دوی چه تده شرکی کوله او شرک ولا فائدہ ورکوله موږ به چې دنیوي فواید تناست خو آخرت هم تباشو او دنیا هم تباشو. وما مسألة تفسير الآية الثالثة دريم آية تفسير شو فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. أتم مسألة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله. دا خبر واضح رزق بدچانه واړي دا لانا كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله. لکه څنګه چې موږ جنت غواړو د چانه د الله نه، دغه شان بریزق غواړي د الله نه. نهم مسألة تفسير الآية الرابعة. سلورم آية تفسير شو سلورم آية كم يهو ومن أضل ممن يدعو من دون الله. لسم مسألة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. دا مسألة واضحة شو چې سو غير الله تچغوي د دنه لوی گمراه بل نشته. يولسم مسألة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. دې چې چاته چغي وي هغه دې چغو نسده غافل دی او نه یوري. دولسم مسألة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. دا په دنیا کې چې د مشرکان دي خپل معبودانو ته چغي وي کنه د دې چغو د لاسه به سره دغه معبود د قیامت پر ورځ دښمنی کوي. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. او کله چې قیامت پر ورځ داخله کړه پس ګور دې ذلت ته ګوره ټول ژوند په دې کې تیر کوی دې زما مرسته کوي او هغه ته مدد شو قیامت پر چې الله ته مخامخ شو هغه په لعنتونه ویل هغه چاته چې وایي سو مسلې شو. دولس دي الله سو مسلې وي دي کې دا تسميه تلك الدعوه عباده للمدعو. وي د چې کله د دعا وغوښته غیر الله ته چغي والی نو دې ته عبادت ویل شو ځکه چې آیت کې سدي وکانو بعبادتهم کافرین او انکار وکي هغه مشران د دوی د عبادت نه. نو دعا څه شي شو؟ دعا عبادت شو. سوال سو مسألة كفر المدعو بتلك العبادة. نو د دې عبادت نه هغه دې چاته چغي هغه به انکار کوي. بالنسبة مسألة هي سبب كونه ضل الناس. دا چغي وهل غير الله ته د دې د لاسه د ټول نغټ گمراه شو. ولی ما یوسوجي ذکر کړی تاسو ته چې یو خدای هغه چاته چغي وی چې جواب ولا نشي ورکوله. دویم هغه د دې چغو نسده غافل دی نه اوري. او دریمه د قیامت پورې چې راپاسي نو د سره به دښمنی کوي. سلورمه د دې عبادت نه به انکار کوي. دا ټول نغټ گمراه. شپارسو مسألة تفسير الآية الخامسة لبينزم آية تفسير بكيوشو أما يجيب المضطر إذا دعاه. ولا سو مسألة الأمر العجيب. ناشنا خبر ويداد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله. ويدي بخبلم دا خبر من لا چې د مصیبت په وخت کې څوک پکار راځي الله. نو زکوي دوی به مصیبتونو کې صرف چاته چغوالي الله ته او پرهته کې بیا الله تم چغوالي او غیر الله ته موالي. اتلسو مسألة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم
حمى التوحید والتأدب مع الله. وګوره وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د توحید څنګه حفاظت کوي چې دغه مرسته غوښته د منافق په مقابله کې سوا جایز و کنه جایز و جایز و خو پیغمبر سکړو من کړو د توحید خیال ساتو والتأدب مع الله او سمره ادب د الله کو چې الله به ادبي ونشي. دا غینه بعد باب دی او د پلنسم باب دی په دې مبارک کتاب کې باب عنوان به دې ځان نه لري خو دې چې باب په بیان دی کې الته دا ثابت کړه چې د غیر الله نه بمرسته غواړي کنه بغواړي نه بغواړي غیر الله ته بچي نه وي غیر الله ته برامدد شه نه وي غیر الله نه بدعاګانی نه غواړي. واستات د ثابتي په دې باب کې او سبحان الله څنګه ترتیب دي کتابونه د کتاب لور کړي. واستات د ثابتي تدخوي چې دغه خاله بنورسي ولې بنورسي ته ډېر کمزوري دی وي الله نه لو چې سړي د سړي کمزوري نو ته اوس ثابتي چې د څنګه کمزوري دي. باب عنوان ولم دقه آیت ګرځولې د کمی چاول راوړل. باب قول الله تعالی وینا د الله هغه وینا سره ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. سبحان الله. الله وی ما سره دسی خلق شریکی او دسی معبودان چې هغه څه شی نشي پیدا کولای. عجیبه د دې نه زیاته ده وهم يخلقون بلکې دوی په خپل پیدا کړی شي. خبريه دي ساتي څه شی نشي پیدا کولای. دویم په خپل پیدا شوی دي. دریم ولا يستطيعون لهم نصرا او د دې مشرکان مرستم نشي کولای. سلورم ولا انفسهم ينصرون او نخپل مرسته کولای شي. بیا وتم د ځوان شیر پروت کله چې ته د قبر پرست سره خبرې کوي کنه مشرک سره او د ولاړې قبر سره وسلور خبرې دی په دې خبره کوونه ناراضه سره د کعبه پر رب قسم خرم کده تا سره خبرې وکړي کنه بیا وای خدا سلور یاد ساتو د آیت یاد ساته سورۃ الاعراف کې د آیت ولا ذکر وشي چله د آیت ته شروع کا ايشركون ما لا يخلق شيئا د څه شی پیدا کړی ته جوړ چي وای یو خیمات په دې کې د څه شو ورشو که پړشو خو دویمه وهم يخلقون دته چې د پروتي د خپل ځم پیدا کړي کبل چا پیدا کړي نه د خپل وی د الله پیدا کړي هغه خپل مني چې چا پیدا کړي الله بیا پړشو بیا وصبر ولا يستطيعون لهم نصرا مرستنی شي کولای دوی هغه وې څنګه و د من جورن چې نه سي دوی دي بد حالت وګړو دوی سره مرستو کیږي مالدار دي کی چاندو ډبې می خو دي زمونه پیسې یالي وای دي پلاني سیب ته چې دوی له پیسې ورکی مالدار کی نه دی بلار د تختیدو ګوري سعودي عرب کې خو دا مسله نه اورېدلې جيجي سعودي عرب له مسله راځي وابيانو له والصبر د عمله د تیر چې مدرنی مات کړي نه دی پرېدم ابو ابلس ولا انفسهم ينصرون د په دروازې چې د بهر دوه کسان ولړې دوی چې چوکیداری ته ولړې نو دوی خو خپل حفاظت نشي کولای او ته پروت د دې څه ډول د ملا تیر سکو ماته کو دینه خو خبرې شتي خبره ختم خو چې د ته دی ګوره فائدہ د قران دی د ولو د حدیثونو دی د ولو عین موقع باندې په باطل پرد دي چې اثر به د خبرو مجال نه اخوا دوی څه پیدا کړی هیڅ نشته دی خالق دی که مخلوق دی ویني چې دا خو مخلوق دی
دې ستاسو مرسته نشي کولای دا به بد حال چې ته خوا کې ناشي او دا خو پرې ده د خپل ځان مرسته نشي کولای ابراهيم عليه السلام واقع بوتان ورټول مات کړو کنه مات ايوه ته پرې خو چې کله رالو هم فعل هذا بآلهتنا دا چا کړی دا غوړ ظالم هغه ته سمعنا فتن یو الک یادیږي ډیر زیات خلک یادي يقال له ابراهيم يوسف لك ابراهيم دخل هغه ذکر د دې بوتانو باغړې رکاو رې ولې د خو چې د پته ولې څنګه مته ستو یریږي بنا واحد نه یریږي ارغه یوازې کی یوازې اسی چل انت فعلت هذا بآلهتي تذكر کړه هغه ته دې بشر نه ته پوښتنه کوي ای مشر نه ته پوښتنه کوي دې ورته حل بهر کې غني چا کړي الله وی خپل ځان دا خبره وکړه او الله خو بزرګ عالم دی کنه الله وی دا غوي بزرګ او نفسونو کې دار لري تاسو لوی ظالمانی دي چې بوتانو ته پراته اوس خبره ده زد ابراهيم وی خطا ته پته لري چې دا بوتان خبري نشي کولای خو رښتیا خبرو کې تا دا کار کړی کنه هغه ته وی اف لکم افسوس ته پتا سو په خپل وای دوی خبري نشي کولای چې خبري نشي کولای تاسو د سيجي پراته تاسو حفاظت کوئ د دوی ولا يستطيعون لهم نصرا چې دوی د معبودان د دې مشرکانو حفاظت او مرسته نشي کولای داغه نه باندې بل ایت راوړي وقوله تعالى او ينادى الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير مشرکانو اذا الله نه لوجي تاسو کرا بلې دوی په بچای کې قطمیر هم نشته او قطمیر د کجوري په دې دانه باندې کړی کجور د دانه کولو کې دنه کماډو کې ده په دې اډو کې لپاس چې کم سپین پوسټه کې نره د قطمیر وي دوی سره د قطمیر نشته بچای کې او د فائدې خبر ده ساتي چې د کجوري د دانه چې کم د اډو کې د دې مبارک درې الفاظ راځي قران کې قطمیر فتیل او النقیر نو قطمیر دغه سپین پټ ته وای نره او فتیل دغه کم کته څو خلک کړي دغه اډو کې په دې منځ کې د سلاری او په دې لار باندې سپین تاری دې ته فتیل وای او بل دې النقیر هغه داغ چې په دې اډو کې باندې الله دې سره ده نشته او د ځوان شروع د پروت د مل پلانې شوی د پلانې راکې اوس کله ته څوک دا وای چې ته خو د قطمیر خبره کېو د غیر الله سره راشي په مخلوقات کې د خیمه د غوي سره پوره باغونه دي د کجورو دونه نو دې وسه جواب دغه د دې چې صحیح ده چې د دبه بچای کې دي خدا بچای ناقص بچای ده بیا هم چاته پاتې کی الله ته پاتې کی والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ناشنا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم كتاسو ديتا چغي وهي دو استاسو دا چغي ناوري ولو سمعوا ما استجابوا لكم او كبيل پرز ويوري نو استاسو جواب نشي درکوله دا الله خبري خو چې کله مونږ وایو چې د قبرونو ولا سني شي کوله د الله نه لوي سو دا وابي دي چې دې ګوره دا خبرې د کم ځینه کوي خو د قران نه کوي الله ولا يسمعوا دعاءكم دوی تاسو خبرې نه وي ولو سمعوا ما استجابوا لكم مخته ويوم القيامه يكفرون بشرككم الله استاسو د دې کار نه به هم دغه معبودان چې تاسو الله سره شریک کړی دي دوی به د قیامت پر انکار کوي بل نشنا خبره کوي ځکه چې د قبرونو د حالات بیانول او د مړو حالات بیانول د صرف څوک بیانول شي الله بیانول شي الله ویني شي اورېده کوي اوري بل پرز خبر تاسو نشي پورا کوله
تاسو دا کار نشي کولای نو به ته سوي وزار شم د الله خبرونه ولا ينبئك مثل خبير او دا الله بشن په ذات نه دي خبرې ته پوښتنه غیر توجه کولای شي ولا ينبئك مثل خبير دا خبر ته نشي بیانولې مگر د الله بشن په ذات الله بیانولې شي قبر کې دنه سدي سنې دی بل الله علم نو ما الله ويغپوه چي دي وې دوی دا خبرې نه اوري دوی تاسو جواب نشي درکول دا غینه باندې چې حدیثونه راوړي دي احد په غزا کې چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم مخ مبارک زخمی شو هغه ټیم کې واقعا راغلی و دغه تذکره وکي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دعوت کو خپلوانو ته په مکه کې هغه وخت واقعا و هغه تذکره وکي ان شاء الله دا په روان درسونو کې پورا کوو او د دینه بعد چې کوم باب دی هغه به شروع کوو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو والله سبحانه وتعالى دې موږ په توحید او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اتباع باندې الله موږ مضبوط ساتي او الله سبحانه وتعالى دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې الله زموږ ناراضي او الله دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ په توحید په سنت باندې مضبوط یو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين